دا خو د ریاست پالیسي ده او دا چې چینج شوه اټومیټیکلی خبره چې دی به خپل سټیټ ته ځي خو څه خلک په دې کې داسې دي چې هغوی دلته ډېر زیات ټایم تیر کړی دی ټیک شو جي او د هغه ټایم چې کوم دی هغوی سره ریکارډ موجود دی چې کم مینیمم موږ دلته چې کوم دی نو 30 40 20 دومره ایرز یادی چې دا موږ دلته په پاکستان کې تیر کړی دي اوس دغه خلک چې کوم دی د نیچرلایزیشن اکټ د لاندې چې کوم دی نو خپل سټیزنشپ دی چې کوم دی ډیمانډ کولی شي د های کورټ نه خو بیا چې کوم دی خو چونکې د ریاست پالیسی ټایم ان اگین چینج کیدا ځکه چې هغوی وی که یو سړی نیچرلایزیشن اکټ کې دا قانون دی چې که یو سړی 4 کاله متواتر په پاکستان کې تیر کړي وي او بیا چې په کم ټایم باندې دی اپلیکیشن سبمټ کوي فیډرل ګورنمنت ته چې په هغه ټایم کې د مینیمم 1 ایر په پاکستان کې تیر کړي وي نو دی د لاندې د شهریت حقدار دی خو له بده مرغه کلیم کولی شي خو له بده مرغه دا صرف د تیورۍ تر حده چې کم دی اوس پاتې دي چې کله د ریاست پالیسۍ کې دومره سختي نه وه راغلې د افغانیانو حوالې سره نو دا پوسیبل وه خو دا دې ټایم سره چې کوم دی نو پوسیبل نه ده موږ ته ټایم روزانه په بنیاد باندې موږ ته بلا شي کیسز راځي خو هغه موږ واپس کوو په دې وجه باندې چې په دې کې موږ تاسو ته هیڅ قسمه چې کوم دی ریلیف نشو اخیستی د های کورټ نه ځکه چې اوسه پورې به کېدل اوس پوسیبل نه ده عثمان ماته دا وایي چې دا قانون صرف پاکستان حد پورې دی یا نور ملکونو کې هم دا لاګو کیږي چې هغه خلک چې 4 کاله یا 4 کال نه زیات په یو ملک کې تیر کړي نو هغوی د هغه سټیزنشپ اخیستی شي د نورو ملکونو یا د دې بخښنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم یا د دې سپیسیفیک هغه د رولز اینډ ریګولیشنز دي چې آیا تاسو د جنگ په معاملہ کې راغلي یا په ناګزین په توګه راغلي یا داسې سپیسیفیک ته دي رولز اینډ ریګولیشنز دي چې هغه به فالو کوي د هر سټیټ خپل رولز اینډ ریګولیشنز دي هر یو سټیټ خپل ځان د پاره چې کوم دی خپل طریقې کار اخیری چې رضا په دې طریقې کار باندې یو فارن ته چې کوم دی خپل سټیزنشپ پرووایډ کوم په هغه کې چې پاکستان کوم پالیسی وا هغه دا وا چې دی به 4 کاله متواتر دلته تیری بیا به یو کال چې کله دا 4 کاله ایون کده په هر ټایم کې تیر کړي خو په کم ټایم کې دی چې کوم دی بیا د اپلیکیشن سبمټ کوي چې مینیمم ریګولر دی 1 ایر پاتې په پاکستان کې اوس بدقسمتي دی یو جدام دا چې چا سره هغه ریکارډ نشته دی چیرې ما مثال دومره ټایم تیر کو چې کله ورکوم د ما پریویس کال نه زه په پلان کې راځم دلته نو هغه ریکارډ هم چا سره نشته دی